वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों मैम, रोजाना तो टीवी पे आती हो तो टिकटॉक पे आती हो। नहीं आती, तमीज सीखो। कहे ना मैम, अगर थोड़ी लिए मेरे अपने अकाउंट के लिए बना दियो वीडियो। आपने मुझे मारा कैसे? हाँ, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? ملګرو په سر کې تاسو یو ویډیو وکړه کوم چې د نجیبه پیز دا په یو مارکیټ کې هغه څه شاپینګ کوي او یو کس چې دی هغه تی ویډیو کوي او د هغې نه پس چې کوم دی نجیبه پیز ورته چې زما نه ویډیو مه کوه، نو په هغې کې وران شي. خو دا ویډیو چې کوم دی دا د پوره تاسو ته ما څه شو نه کړه، ځکه په دې کې یو بل باندې چې کوم دی ګزارۍ هم شوي دي او نجیبه پیز چې کوم دی دا کس باندې ګزار هم وکړي او دا کس ووایي، نو دا کس پسې هم زورونه شروع کړي او دا نجیبه پیز پسې هم زورونه کوي او داسې چغې وایي. خو هغه کومه ټوله ویډیو چې دا د تاسو ته په دې وجه نشم شو کولی ځکه یوټیوب کوم خلاف ورزي چې دا په هغې کې راځي، خو کومه جګړه چې کوم ده هغه یې پکې کړې ده. که تاسو وګورئ که نه نجیب حافظ چې کومې خبرې کړې وي په عمران خان پسې داسې اشارتن خبرې اورولې وي، د هغې نه پس که تاسو ټیک ټاک وګورئ، سوشل میډیا وګورئ، ټول خلک چې کوم دی هغه نجیب حافظ ته دا رد بد ګډ وډ هر څه ورته وایي، هغه به تاسو هغه په ټیک ټاک یا په دغه باندې وینئ چې څه ورته خلک وایي. یعنې خلک چې کوم دی ورته ډېر زیات شدید غوسه دي او وایي چې آیا دې داسې نه کول پکار دا کمې خبرې چې هغه دی کړي دي. خو دا کوم اوس ویډیو چې دا په سوشل میډیا چلیږي او دا تاسو چې سر کې وکتل دا ډېر زیاته پخوانی ویډیو ده، تقریبا 2-3 کاله اوس یې خلک رلی او شیر کوي، نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته چې آیا دا اوس شوې ده، یعنې پخوانی ویډیو چې کوم دغه خلک شیر کوي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.